if it's possible. if it's possible که چیرته دا ممکنه وي. if it's possible که چیرته دا ممکنه وي. if I were there. if I were there که چیرته زه هلته وم. if I were there که چیرته زه هلته وم. if I wanted. if I wanted که چیرته ما غوښتل. if I wanted که چیرته ما غوښتل. if I want. if I want که چیرته زه غواړم. if I want که چیرته زه غواړم وغواړم. if I say. if I say که چیرته زه ووایم. if I say که چیرته زه ووایم. if we go که چیرته موږ لاړ شو. if we go که چیرته موږ لاړ شو. دا جملې مخکې یو ځل موږ ویلې هم دي نو د شارټس نه موږ ټولې جملې راخستې. you can go now. you can go now ته اوس کولی شي لاړ شي. you can go now ته اوس کولی شي لاړ شي. you have to go now ته باید اوس لاړ شي. you have to go now ته باید اوس لاړ شي. you must go now must باندې دلته زور راځي. you must go now ته باید اوس خامخا لاړ شي. must یعنی لازمي باید لاړ شي. you must go now ته باید اوس لازمي لاړ شي خامخا لاړ شي. go now simple. go now اوس لاړ شه. I cannot talk now زه اوس خبرې نشم کولی. کله چې ته په فون یې ویلی شي I cannot talk now زه اوس خبرې نشم کولی. یا یو ځای کې ولاړ یې چې هلته خبرې نشي کولی ته I cannot talk now اوس خبرې نه کېږي. don't call me now ما ته اوس زنګ مه وهه. هماغه مثال که چېرته ځای کې چې خبرې نه کېږي ته ورته don't call me now فی الحال زنګ مه راوهه. یا ویلی شي I'm at workplace. I'm at workplace زه د کار په ځای کې یم. workplace یعنی د کار ځای. can we talk later. can we talk later. later یا later ایا موږ وروسته خبرې کولی شو. یعنی کولی شو چې وروسته زنګ وهم خبرې درته وکړم. can we talk later یا څوک در سره ولاړ ته ورته can we talk later وروسته خبرې کوو. can I call you back. can I call you back ایا وروسته درته زنګ وهلی شم. I will get back to you. I will get back to you زه بیرته تاسو ته راځم. یعنی مثال کله چې کال څوک وکړي ته ورته وایي I will get back to you زه درته بیرته زنګ وهم. یا مخامخ در سره څوک ولاړ وي د هغې خبره منځ کې پرېږدي بله موضوع کې ته مصروف شي ته ورته وایي I will get back to you یعنی لږ صبر وکړه زه ستا خبرې ته بیرته راځم ستا موضوع ته بیرته راځم. نو دا موږ استعمالولی شو I will get back to you. I will catch you later. I will catch you later زه به وروسته تاسو سره رابطه کې شم. اخر خو د پامانۍ وخت کې هم د ټلیفون خبرو کې که مخامخ یې ته ورته وایي I will catch you later وروسته بیا سره رابطه کوو یا وروسته بیا سره catch up کوو ملاویږو سره. I will ring you back زه تاسو ته بیرته زنګ وهم. هماغه call back خبره I will ring you back زه تاسو ته بیرته زنګ وهم.